اکثر خلکو ته دا مسله وي چې د دې په ډکو متیازو کې وینه راځي. اوس ډکو متیازو کې وینه راتل چې کوم دی د دې ډېر وجوهات دي. زیاتر د ټولو نه کامن چې کوم دی هغه نن سبا هیمورایډز یعنی بواسیر دي. بواسیرو نه علاوه انل فشر یعنی قبض په وجه باندې چې کله بنده په متیازو باندې زور کوي د ډکو متیازو سره د ډکو متیازو کولمه دا زخمی شي او الته کې یو زخم جوړ شي چې هغه ته انل فشر وایي. نو هغه سره هم ډیر زیات درد، قبض او ډکو متیازو کې وینه راتلی شي. بیا د ډکو متیازو وینه چې کوم د بواسیرو او د فشر نه علاوه اکثر لا ماشومانو کې خاص کر په دې ډکو متیازو کولمې سره نږدې د غوښې او رسولې وي چې کوم ته پالیپ وایي. ماشومانو کې ریکټل پالیپ سره هم دا راتلی شي. په لویو کې خصوصا ریکټل پالیپ هم کیدی شي او دې سره سره چې کوم دی د ډکو متیازو کولمه کې لږ شان بره زخم هم کیدی شي، یعنی په غټه کولمه کې زخم کیدی شي کوم ته چې ریکټل السر وایي. نو د دې ریکټل السر د وجې نه هم وینه راتلی شي. خو کدی ویني سره وزن کمیدل شروع شي، تبه راتلل ورسره شروع شي او دا وینه بار بار راځي او ودریږي نه، نو خپل مستند ډاکټر سره مشوره وکړئ، ځکه چې خدای دې نه کی دا د کولمو رسولې هم کیدی شي. نو کله چې تاسو ته داسې مسلې وي خپل ډاکټر نه معاینه ضرور کوئ.